وقال لشاه دریاب تخواست کوم ځای راشي په منظوم کلام طرف وقال لشاه دریاب په دې کتاب کې چې کوم دی سبحان الله په افکار سره نظم لیکلی دی نو لالا که ستاسو اجازت وي کلام به زه وړاندې کړم چې مخلصه د پښتو ژبې د زړه نه خدمتګاره مخلصه د پښتو ژبې د زړه نه خدمتګاره اقباله د حسین د قافلو غړو کې شماره مخلصه د پښتو ژبې د زړه نه خدمتګاره د دې وطن په زړه کې نشته شوی پښتونه د دې وطن په زړه کې نشته شوی پښتونه بدله د لار مشوله د مینې د تړونه بدله د لار مشوله د مینې د تړونه ستا زړه لکه سینه د اباسین خوره پراخه ستا زړه لکه سینه د اباسین خوره پراخه خورې د زمزمې د قام ولې د هر شاخه خورې د زمزمې د قام ولې د هر شاخه ستا فکر نه کوری پاغیارو تندرونه ستا فکر نه کوری پاغیارو تندرونه ستا فکر د حالاتو د سوالونو جوابونه ستا فکر د حالاتو د سوالونو جوابونه اقبال د خپل دور پر ګوهر راهي جانا اقبال د خپل دور پر ګوهر راهي جانا د دې دور د توفیق تلخ ملتان خانه د دې دور د توفیق تلخ ملتان خانه چې د اسلام آباد دی رامر مخور جانانا چې د اسلام آباد دی رامر مخور جانانا د ژوند ازمرت د قافلې هر کاروانه زمونږ د پښتو ژبې د فکر ګملا تیرا زمونږ د پښتو ژبې د فکر ګملا تیرا بے خوف بے خطره خوش اخلاقه بازمیرا د دې خیر د هر زری مخدام دی مینا د دې خیر په هر کشال باندې غمجنا د دې خیر په هر کشال باندې غمجنا د ژوند هر لالچ مصلحت نه دی نیازه د ژوند هر لالچ مصلحت نه دی نیازه د خپلې بېباکۍ په خوی خصلت کې سرفرازه د خپلې پښتو ژبې تاریخ ستا حسن جماله د خپلې پښتو ژبې تاریخ ستا حسن جماله د امن او د مینې د نغمې سوره تعالی د امن او د مینې د نغمې سوره تعالی د زړونو په کورونو کې مدام د ژوند د زړونو په کورونو کې مدام د ژوند په دې چې ته اقبال په خدمت کې ګړندې په دې چې ته اقبال په خدمت کې ګړندې آخري شعر دی چې منما چې نشته فاصله کې د مردانه منما چې نشته فاصله کې د مردانه
कपायो हालत के दो सुबहाना, सुनहरे कपायो हालत के